نو د ایران او اسرائیل په میاس کې چې کومه جګړه جاری وه هغه 12 ورځې پس ودرېدلې ده، اوربند پکې شوی دی. نو نن یو پیرې ته بیا دا خبر مخې ته راغی چې اسرائیل وی چې ایران په موږ باندې میزایل راغورځولي دي، د جنګ بندۍ خلاف ورزي کړې ده او موږ به هم اوس اټیک کوو. خو بیا د امریکې د صدر د ټرمپ په مداخلت سره هغه خبره پاتې شوه. نو خدای دې وکړي چې اوربند په خپل ځای باندې برقرار پاتې شي. د نن په ویډیو کې د دې به جایزه اخلو چې د 12 ورځې کومه جګړه وشوه په دې کې 12 موږ د غټ سبقونه دي. دا نه صرف د پولیټیکل ساينس او د ایارت سټوډنټس لپاره بلکې د هر هغه د نن د زده کوونکي او ځوان لپاره دا ویډیو امپورټنت تاسو چې دا غواړي چې د نړۍ او د دنیا کې چې کوم کارونه کیږي دا غي نه ځان خبر کړي. د ټول نړۍ به موږ د کوم سبق دی غدار چې ماډرن وارفیر چې دی جدید جنگ چې دی نو دا په دې کې انټيليجنس او بنیادی کردار دی. لکه څنګه چې په ډومبای ورځ باندې کله اسرائیل په ایران باندې حمله وکړه نو په هغه ورځ باندې نه صرف د هغه جوهري تنصیبات ټارګټ کړل چې ورته پته و چې دا په کوم ځای باندې دي، هغه دومره غټه خبره نه و، خو دا ډیره غټه خبره و چې د ایران د فوج مشر آرمي چیف د غي د پاسداران انقلاب کمانډر د بیا وروسته د هغه د انټيليجنس ایجنسی چیف د هغه کریم نیوکلیر ساينټیسټ دا ورته پوره پته و چې دا کوم ځای کې دي او هغه په نخ کړل هغه قتل کړل. د ایران د بار ډیره غټه ماتې و، نه د ایران د بار ولې ماتې و، د اسرائیل د بار ولې بریا و، ځکه چې اسرائیل وای د تیر څو کالونه خپل انټيليجنس په ایران کې دغه لپاره پرې خودي او دغه معلوماتو په بنیاد باندې اسرائیل دغه کاروایی وکړه. نو معلومیږي چې څومره غټ کردار لري د انټيليجنس. دویم چې اسرائیل به حمله وکړه نو په ایران کې به ټارګټس خو په ځای ځای باندې وښتل، خو چې کله به ایران حمله کوله نو هغه چې بسل میزایل فایر کړی په هغه کې به صرف او صرف 15 ځمکې ته ورسېدي. ولې ځکه چې د اسرائیل آیرن ډوم چې کوم دی د هغه ایر ډیفنس سیستم هغه دومره سترونګ دی چې هغه به ډیری میزایل ونیولې په هوا کې به ختم کړي او هغه یو څو بجې کوم نه کته لړۍ. بیا موږ ته به دا ښکارا شو چې ایران به کومې میزایل وشتي په هغه کې به اکثر خپل ټارګټ نه بس کې خالی ځایونو کې به پریواتي یا به کوم نه په آبادای باندې ور پریواتي او عام خلک به کې ټارګټ شو. نو دغه اسرائیل هغه ایر ډیفنس سیستم چې دی دنیا ته او نور ملکونو ته دا یو سبق ورکو چې ستاسو لپاره هم دا ایر ډیفنس سیستم دومره ضروری دی. ځکه ډونالد ټرمپ اوس اعلان کړی دی چې د امریکای د لپاره به د ګولډن ډوم په نوم باندې د کشان یو پورا ایر ډیفنس شیلډ جوړي. درېمه پکې اهمه خبره دا ده چې چا سره تر اوسه پورې اټم بم شته بس هغه سره غوښته او چې چا سره اټم بم نشته نه هغه ملکونو لپاره اوس د اټم بم حصول دا ناممکن دی یا ناممکن دي نږدې دی او چې بیا امریکا او یورپ او مغربي نه غواړي نو بیا خو بالکل نشي جوړولای. او دې ځای کې د تاسو د معلومه وي چې دا صرف په ایران باندې نه بلکې د دې نه مخکې اسرائیل په شام او په عراق باندې هم د عملی کړي دي او د غي کوم نیوکلیر پروګرام زو نه غي ولا بالکل تباہ کړي دي. څلورم مهم سبق پکې موږ ته دا دی چې ایران د دې مخکې په عرب ملکونو کې ډیر زیات خپل پراکسی په لار باندې به مداخلت کو او د ایران یو وزیر څو کال مخکې دا بیان ورکړو چې د عرب دنیا سلور کیپټلز بیروت، بغداد، دمشق او سنا دا زمونږ په کنټرول کې دي. نو دا چې تاسو په کنټرول کې دي دا څه خبره خونه ده او دا غوډه تاسو ته یادوي چې یو کال مخکې ایران په پاکستان کې هم د نام میزایل فایر کړی وي او اوس پاکستان چې د ایران سره ولاړو کار د ایران اوس ته دینه زده کړو او نور خپل همسایو سره خطا لوکو ساتي او هر ملک له کار دي چې هغه د امن په وخت کې خپل همسایو سره دوستانو سره خطا لوکو ساتي. د جنگ په وخت کې به دغه په کار راځي ځکه چې د جنگ په وخت کې اتحادیان او د دوستانو ډیر غټ ضرورت وي. پنځم سبق پکې داري چې هر ملک د دا ریلایز کی چې د دې د دفاع ذمہواری په خپل د دې په وګو باندې را هیڅ څوک ستاره بچاو د بارنده راځي. لکه څنګه چې وګورئ د ایران او د روسو سټریټیجیک پارټنرشپ په میانس کې شته. بیا هم چې کوم دین د روس حکومت باقاعده دا بیان جاری کړو چې موږ سټریټیجیک پارټنرز یو خو موږ په میانس کې ډیفنس اګریمنت خو نشته چې موږ ایران بچو او یو پیری ته چې کوم دین ولادیمیر پوتین دا مو وی چې ایران لا د روس پورې د مدد درخواست نه کړي. نو لکه د خلکو په عام خلکو په ذهن کې خداو چې امریکا کو چې جنگ ته راشي نو روس په ډایرکټ نه د ایران نه مدد لپاره راشي خو روس رانغی او موږ په تیر ویډیو کې ویلو چې روس که جنگ وګدیدو روس په ایران سپورټ صرف تر دې حد پورې کو چې شانه به ولا وسله ورکولا او چین به صرف تر دې پورې کو چې اکونومیک ایډ به ولا ورکو. نو مطلب دا دی چې د هر یو ملک د دفاع ذمہواری د غي بخپل وګوره. بل غټه خبره بګی دا چې ایران دا یو غټه غلطي و چې هغه به دا دمکای ډیر زیات ورکول اسرائیل لا بیانونه به اسرائیل خلاف جاری کول چې اسرائیل د میډل ایست په سینه کې یو خنجر دی، اسرائیل د میډل ایست ناسور دی او اسرائیل به موږ د صفای هستی نه ختمو میټاوو به. نو د دې بیانونو چې کوم د ضرورت سوچ ځان له خپل باندې دشمنان ګوري د دې په ځای باندې لکه وګورئ اسرائیل هغه نیوکلیر بم جوړ کړی دی خو تاسو ته پته ده روزه پوری اسرائیل وای د دې نه تصدیق کړی دی نه تردید کړی دی چې موږ سره نیوکلیر بم شته. تر دې پوری چې پاکستان دا غره وګورئ چې پاکستان خلک ور باندې ډیر خبرې
کوي خو پاکستان چې کوم نیوکلیر بم جوړ کړی دی نو په هغه زمانه کې چې تر کومې پورې پاکستان اټم بم پوره جوړ کړی نه نو پاکستان د اټم بم باره کې یو بیان کدرې هم نه ورکړی او که چېرې چا دا ویلو د امریکایي صحیح یا چا چې پاکستان اټم بم جوړوي نو پاکستان به د دې خبرې تردید کو نو ایران چې دی ایران له پکار دي چې خپل داخله خارجه پالیسۍ هر ملک له پکار دي چې هغه خپل داخله او خارجه پالیسۍ په داسې طریقې سره جوړ کړي چې نور خلک دې نه خبر او باغی باندې داسې طریقې سره عمل وکړي چې هیڅوک خبر نشي هم مهم سبق به موږ ته دار چې جنگ تباہی راولي او جنگ چې کوم تباہی راولي نه باغی کې خواص دي ایلیټ کلاس او شرفیه نه تاواني کیږي او سکوم د ایران پر جګړه کې موږ ته پته چې ساينسدانان او یا سغټ فوجي افسران به وښته شو خو بیا د ایران د خپل حکومت بیاندار چې شپږ سو نصیب مړ شوی دي او یو هیومن رائټس ارګنایزیشن وایي چې نه سو نصیب مړ شوی دي نو په دې کې نو ټول چې د عام سټیزنز دي عام ولس دي چې دا عام ولس کله مړي مطلب د خبردار چې په جګړه کې ډیر تاوان د عام ولس کې او د عام ولس تاوان چې کوم دی د دولس سره جګړه چې کوم وشوه د په اسرائیل کې کوم خلک مړ شوی دي او په ایران کې مړ شوی دي او اسرائیل کې کوم چې دنه کله مړ شوی دي خو اسرائیل کې خو د خلکو په ذهن کې دا و چې زمونږه آیرن ډوم مونږه مکمل چې کوم دنه د بار نه با بچکی خو مکمل خو بچ نه کړل بل په دام خبره چې جګړه در کومې پوری لکه څنګه چې اوس د دولس سره جګړه ونه د دواړو ملکونو دغه چې باشندگان کوم دي د غي په ذهن کې هر شپه چې غي ود شوی دي د غي خوب بس خوب هغه په ذهن کې بدای راو چې اسنه چې موږ سار د پاسو چې بابا سو کومړه بيو او اسنه چې زمونږ په کور باندې نن شپه میزایل راوغورځي دا یو نفسیاتي يروي په ذهن کې او دغه نفسیاتي يره بیا چې جګړه ختم شي امن راشي نو تر ډیره وخت پورې ماشومان بیا په خوبونو کې یریږي او د دې په ذهن کې دغه يروي بل سبق پکې موږ ته دا راځي په جنگ په دوران کې د میډیوم ډیر غټ کردار وي په دې کې یو غټ مثال تاسو له دا درکم چې اسرائیل یو پیریتا د ایران په اسپیټال باندې حمله وکړه نو په اسپیټال باندې حمله ډیر زیات غټ ظلم دی خو ایران چې دی نه د جنگ په دوران کې مکمل انټرنیټ هم بند کړو او چې فارن میډیا و نه غیله به هم رسایي نه ورکول چې کوم ځای به بمباری وشو هغه به الته نه پرې خودل د دې مقابله کې اسرائیل چې به کوم ځای کې ایران میزایل ورويشته الته به فارن میډیا پرې خودا او په خپل هم چې کوم نت هم غلاو نه به خلکو دنیا دا خل د دې نه دوه درې ورځې پس چې د ایران یو میزایل په اسرائیل کې په اسپیټال پرې وته نه هغه د پروپاګاندا په تور باندې یوز کو او خلکو د دنیا کې چې وګوري ایران زمونږ اسپیټال ټارګټ کړي او بي ګناه خلک را لويشتي دي نو دای د ایران خلاف لګا یوز کړه نه د پروپاګاندا په تور باندې نو په کار د چې میډیا په دغه دور کې داسې یوز وشي چې خپل خلکو له بنده حوصله او تسلی ورکي او چې کوم د دشمن هغه دغه پروپاګاندا را چې دغه ټول وکي او هغه به پروپاګاندا وکي خو ګرداري تاسو د پته چې زما هرگز دا مطلب نه چې د دروغ په بنیاد باندې ځکه چې دروغ مزه لنډي هغه به ډیر زر پته ولګي چې رښتیا سړي بیا بنده راغینه شرمنده کی نه هم سبق مونږ ته بدی کې دار چې د نن جګړې چې کومې وي او چې بیا داسې د ایران اسرائیل غونډه کې چې میډل پاورز دي د دې په مینس کې د اهمو ملکونو په مینس کې نو د دې اثر صرف د دغه دوه ملکونو پورې نه بلکې دا تر پوره خطې پورې او تر دنیا پورې لکه څنګه چې اوس په دې کې دا خبره را لګنه ک ایران ابنای هرمز بندي نو بیا به په ټوله دنیا کې د تیلو قیمتونه سیوا کیږي او ټوله دنیا ته په سناسه طریقې سره په سناسه ډول سره د دې جګړو نه نقصان کیږي او خصوصا دغه نقصان چې کوم دی نه دا معاشي نقصان وي او دغه نه د دنیا هر وګړی بیا تقریبا متاثر کی غټ سبق او خبر پکې مونږ ته داري چې دا نه دی چې ایران چې دی هغه مکمل ماته وخوړه ځکه چې اول خو د ټونو نومبای دا خبره ده چې مقصد د جګړې سو اسرائیل حمله په سبو جګړې و د دې وجه نه چې مونږ د نیوکلیر بم جوړولو صلاحیت ختمو تر اوسه پورې دا خبره لا واضح نه ده چې هغه د نیوکلیر بم هغه جوړېدو هغه صلاحیت ختم شو که نه ځکه چې د فردو چې کوم پلانټو اټومي پلانټو هغه باندې چې امریکای کوم بمباری کړی دا د سټلایټ تصویرانو نه وېدا ثابتېږي چې دا غینه دوه درې ورځې مخکې ایران په دغه ځای کې ډیر غټ نقل حمل شوی ډیر غټ کنټینر یو ټرکونه ولاړو اوس د هغه ځای نه هغه چې کوم انریچډ یورینیم هغه بل ځای ته وړل او کنه دغه ځای کې کنستراکشن ويوم کېدو یا دغه ځای محفوظ کو نو هیڅ د دې پته نه لګي یو خدا خبره ده دوی مدا خبره ده چې د اسرائیل له جواب ورکول څوک نو که د ایران الته کې لګي میزایلوم لاندې تللی دي لګ نقصان هم کړی دی خو اسرائیل د برادر ډېر غټ تاوان دی او ډېر غټ نقصان دی یو خو دغه آیرن ډوم فیل شو بل د هغه خلکو په ذهن کې چې دا خبره وا چې مونږه مکمل محفوظ یو هغه خبره هم چې دینه په هوا کې دوړه شو او هغه خلکو مو یریدل چې مونږه مکمل محفوظ نه یو ځکه چې ډېر خلک پکې مړ شو نو چې کله د چا په ذهن کې دی چې محفوظ یو مول د یو کس مړیږي نو په نورو خلکو باندې سایکولوژیکل پریشر او یره راځي او دغه سایکولوژیکل پریشر او یره به تر ډیره وخت پورې د اسرائیل په ذهن کې او د دې د وجې نه د اسرائیل ګوره مجبور شو چې جګړه ډیره وګدنه شي که جګړه ډیره وګدیږي ایران ته کم تاوان او اسرائیل ته زیات تاوان ځکه چې ایران د جګړو مخکې عادت دی اسرائیل او د اسرائیل خلک د جګړو عادت نه دي بل دا چې ایران سره د میزایل وې ډیره غټه ذخیره وا او دغه ذخیره ته ډیره وخت پورې چلې دی شو نو
دې کې یو غټ سبق موږ ته دا دی چې ایران مزاحمت شو کو او که جګړه نور وګدیدا نو به ایران مزاحمت شو کو بل پکې دا هم خبره ده چې هغه په جنگ کې ځان ته یو مقصد دام ټاکلو چې موږ به رژیم چینج په لار باندې ایران کې حکومت بدلو هغه حکومت بدل نه کو او نه دا بدلول د امریکای یا اسرائیل په وس کې تور آسان هم نه و نو چې تور آسان هم نه و مطلب د خبرداري چې ایران کسو کوئی چې ایران جنگ پایلو جنگ نه دی وایللې او تاوان ورته اسرائیل مقابله کې ډیر شوی یو لسم سبق پکې دا دی چې د امریکای د طاقت دنیا ته پته ولګی دا وګورئ جګړه د دوه پاورز وا یو پکې د امریکای اتحادیو امریکا د خپل اتحادی د پر رااله او خپل مخالف باندې بمباری وکړه او د دنیا غټ بمونه چې دي هغه به ورغورځول چا امریکا روکاو نه کړی شو څوک د امریکای خلاف میدان ته رانلل نو دا خبره موږ ته یو دا پیغام راکړي چې دا خلک وایي کنه چې امریکا کمزوري شوې ده د امریکای چې شل کاله مخکې کم طاقت واغ شان نه دی نن دنیا یونیپولر نه ده چې سنگل سوپر پاور دی پکې بلکې چین او روس ته امریکای مخول شي د چین او روس د امریکای صرف هغه ځای به مخوي چې کوم ځای کې ډایرکټ د چین او د روس مفاداتو ته خطر وي هغه ځای کې چې ډایرکټ دغه مفاداتو ته خطر نه وي هیڅ چری هغه د امریکای مخې نه راځي د امریکای طاقت لا اوس هم ډیر سیوا دی د سلو نه سیوا ملکونو کې د امریکای فوج او د امریکای اړې دي او د دنیا او سمندر کې دغه یولس بحري بیړۍ ګرځي او دغه هر یو بحري بیړه باندې په سونو باندې جنگي جهازونه موجود دي د امریکای طاقت کو اکونومیکلی دی کې ملټری لحاظ سره دی ډیر زیات دی او بیا دا مونږ وکتل چې هغه امریکا چې یو ورځ مخکې په ایران باندې بمباری وکړه چې ایران کله داغي جواب ورکو نه امریکای خبر کړی و چې وکړه کې دلا دا ډا ټارګټ کو نو خپل خلک ته وباسا او ټرمپ خپل چې کوم نه دا کوي چې مونږ ته ایران دا خبر راکړو ایران ولې خبر ورکړو چې ایران تم د امریکای د طاقت واته او که دغه اډه کې د امریکای فوجیانو او صرف لس فوجیان به کوم شي نو بیا به امریکای د دې داسې جواب ورکو چې خلک دغه تصور هم نشي کولای او بیا به جګړه ډیره خطرناکه کیده نو په دې وړي ایران ته دغه پته باندې امریکای خبر کړه دین د امریکای د طاقت اندازه کیږي او هغه امریکا چې یو طرف ته ایران بمباری وکړه یو ورځ پسې د دواړو ملکونو په منځ کې اوربند کو جنگ بندي وکړه خبره سفارتکارای ته رااله نو خیری غټ سبق پکې متداري چې که ارسمره جګړه وشي خبره یا اخره کې دغه جرګې لرزي سول لرزي روغ لرزي نو په کار دا چې یوز اف فورس چې د موږ د فائنل اپشن په تور باندې د استعمال وکړو او تر کومې پورې چې کیږي چې مذاکرات او بچی تر سفارتکارای په لار باندې د مسلې د دنیا حل کو امید د ویډیو نه بس دا کړی کې ویډیو خو خوشي خبره مرګ سره شریک کړئ